په دې ټولو کې اولنی دی عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه. عکرمه او رضی الله عنه چې مشر وي خو پوه شي چې سړی مسلمان شوی. دا عکرمه که تاسو ته یاد وي تېر شوي درس کې ما وی د خالد مقابلې ته وتی و خندمه کې. نو دا هغه مقابلې نه چې کله دوی وبېلله نو عکرمه رضی الله عنه وتښتېدو لاړ د مکې نه بهر ته وذهب الى جده جدې ته لاړ او دریاب ته وختو. بس لکه ما ته پته ولګېده چې علاقه خو ټوله فتح شو مسلمانان رالو زموږ وزې نشتې راشه تخته کشتۍ ته وختو دریاب کې روان شو. نو په دې دریاب کې پې چپې رالې او سیلۍ پې راله خو ډېره طوفاني سیلۍ په دې د ده په دې کشتۍ باندې راله. نو دې کشتۍ کې چې کوم ملګري ناستو هغوی دا ووي وی ښه په اخلاص سره د الله نه دعاګانې وواړئ. دا خبره خو الله قرآن کې هم ځای په ځای کړې ده چې دې مشرکانو باندې کله سخته راشي نو بیا ماته چغې ووایي خو چې وچېته شي بیا شرک شروع کړي. نو دې بعضو پکې ووایي چې فإن آلهتکم لا تغني عنکم شیئا هاهنا. دا بوتان موتان مه یادوئ ګوره دا دله هېڅ فایده نشي درکولی. مشرکانو او دا خبره وکړه. عکرمه دا ووایي وی ما د ځان سره دا خبره وکړه چې په الله مې دې قسم وي که نن د الله ته دعاګانو او د الله رابللو زه بچ کړم او بل شی مې بچ کولی هم نه شي نو یا الله که زه دې د دې دریاب نه او د دې طوفان نه او د دې سختو حالاتو نه بچ کړم نو زما تا سره لوز دی چې زه به په دقه پیغمبر پسې ځمه حتی اضع یدی فی یدی زه به خپل لاس د هغه په لاس کې ږدمه او معافي به ترې غواړم. خو شرط پکې څه دی که الله زه بچ کړم هغه الله بچ کړو. کشتۍ وچې ته راغله او عکرمه رضی الله عنه راکوش مکې ته روان شو چې زه به دغه پیغمبر سره میلاویږم. الله خبر کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عکرمه باندې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وایي یأتیکم عکرمه. عکرمه ګورې را روان دی ښه مؤمنا مهاجرا د ایمان په حالات کې به راځي او هجرت کوونکې فلا تسبوا ابا د هغه د پلار د هغه په مخ کې به د هغه پلار پسې بدې ردي نه وایي. ګورې ابو جهل پسې بدې ردي نه وایي. فإن سب الميت يؤذي الحي. په مړو پسې بدې ردي ویل ژوندو له تکلیف ورکوي ولا يبلغ الميت او مړي ته نه رسي. څه ناشنا قانون بیان کړو لکه بعض زموږ پښتانه هم داسې کوي که نه په مړي پسې به لګي بدې ردي وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو نقصان خو دا وشو چې ژوندو ته تکلیف میلاو شو. ژوندو ته څه میلاو شو؟ تکلیف. او دویم دا خبرې مړي ته رسي نه رسي. کله چې عکرمه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پاڅېد ورته مرحبا بالراکب المهاجر په خیر علي کشتۍ ته چې ختلی وې هجرت دې وکړو. نو عکرمه رضی الله عنه په دغه ځای کې اسلام قبول کو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو او روایت کې راځي دا سر یې ټیټ نیولی و استحیاء د پیغمبر نه حیا کوله بره ورته نه کړو. یا رسول الله ای د الله پیغمبره استغفر لي كل عداوة عاديتكها. یا رسول الله الله نه بخانه وواړه چې څومره دشمني ما تا سره کړې ده چې هغه راته الله وبخي او کوم شرک چې ما کړی دی د الله سره مې برخداران جوړ کړي چې دا راته الله وبخي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه وی اللهم اغفر لعکرمه كل عداوة عادانيها. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې یا الله عکرمه ته وبخه هر هغه دشمني چې موږ سره یې کړې ده دته د شرک وبخه او د چې څوک هم ستا د لارې نه منع کړي دي یا الله هغه ورته وبخه. نو داسې عکرمه رضی الله عنه شو ګوره او بیا ډېر د اسلام یې ډېر خدمت کړی. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې یو جنګ شوی و چې هغې ته ویل کېږي معرکة اجنادین. په هغه معرکه کې اجنادین معرکه کې بیا شهید شوی و عکرمه رضی الله عنه.